سلامونه وطنوالو د هارون صاحب د پاڼې ملګرو مینوالو ښه راغلاست ټول به ښه وئ. موږ نن د افغانستان د سلمې کلیزې په جوړ شوي جسم کې برخه لرو ونډه لرو چې په متحده عربي اماراتو کې دی. نو د آباد افغانستان په هیله خدای دې وکړي سلامت او باعزت وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه، سلامت اوسئ. دوستانو، نن په متحده عربي اماراتو کې د کونسلګرۍ د طرفه د خپلواکۍ ورځ لمانځل کېږي. په دې کې زموږ ګران ورور جاوید امرخیل به نن موږ ته یو ښایسته زمزمې وایي. نو پروګرام زموږ سره تر خیره وګورئ. نو انشاءالله دغه پروګرام تاسو زموږ سره تر خیره وګورئ، خوند به ترې اخلئ. نو له تاسو ټوله مننه کوم، الله مو راته ژوندي لره، خوشحاله اوسئ. دوستانو مننه، سلامت اوسئ ورور، ژوندی اوسئ. آزادران ورور وعلیکم السلام، ژوندی اوسئ ورور. تاسو هم مننه کوم، خوشحاله اوسئ راته. دغه د کونسلګرۍ پروګرام ده، انشاءالله خوند به ترې واخلئ. په دې کې اریان خان، جاوید امرخیل او همداسې نور سندرغاړي دي. یو ښایسته پروګرام به کېږي انشاءالله. تاسو مننه کوم. او امرخیل صاحب همدلته راسره ناسته انشاءالله. نن به زموږ سره دغه پروګرام کوي انشاءالله. تاسو مننه کوم، ژوندي اوسئ. دوستانو، تر څو چې پروګرام شروع کېږي انشاءالله راځم بېرته بیا. نو هر چېرې چې یاست خوشحاله او کامیاب اوسئ. ټول ملګري سلام درته کوي. امرخیل صاحب ملګري دې اوس راغلل، ټول دې مینوال دې اوس راغلل. یو سلام ټول ته سلامونه. ټول ملګري جاوید امرخیل سلام. هغه ملګري چې نوي وصل شوي سلامونه، ستړي مه شئ. هارون صاحب زورور سړی دی، نو چې ملګري نوي وصل شول دوی سره سلام وکړه. خوشحاله اوسئ ملګرو. د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن دی نن، البته د اماراتو کې، دوبۍ کې، ځکه چې هارون صاحب لایف راشي خو دوبۍ به وینو. نو موږ هم پکې دلته ګډون لرو، برخه لرو. ښه اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسې ځای خالي دی نو. سلامت اوسئ. بس مننه، له ټولو ملګرو مننه کوم. د جاوید امرخیل زه خاص ډېر نږدې مینوال یم او د ورور په شان راباندې ګران ده. او د نن نه 2000 کاله نه مخکې زما دا مخکې امارات راغله، او 2000 کاله نه مخکې نو دا زما ډېر لکه ورور په شان داسې نږدې ملګری مې ده. او نن ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سره په دوبۍ کې یو ځای ده. نو الله دې ډېر عمر ورکړي، الحمدلله. داسې ځلان د ستوره لکه څنګه چې ده. نو جاوید امرخیل یوازې زه نه، ټول افغانستان په ولس کې زړه کې ځای لري. نو الله د ډېر عمر ورکړي، الله دې راته ژوندی لري. او ډېر یو مینهناک او ډېر یو خوږ انسان ده. زه چې څونه تعریف وکړم بیا به هم کموي. او که چېرته جاوید امرخیل له نږدې نه وګورئ دوستانو، ډېر یو خوږ سړی ده، ډېر یو مینهناک سړی ده. هارون صاحب لطف دی، دا د مهرباني دی. موږ به کوشش کوو چې بس څه چې دوی وي د ښېګڼې په ځان کې را پیدا کړو. خدای هم سلامت کړو. ډېره مننه. امرخیل صاحب دلته دی، لږ شور غوندې هم دی. نو بیا په هر صورت دوستانو، تر څو چې پروګرام شروع کېږي زه راځم بېرته بیا. چېرې ځئ جاوید امرخیل ډېر ښایسته زمزمې به درته وکړي. د الله په امان.